ملګرو په افغانستان کې یوه داسې پیښه وشوه چې نړۍ ولړزوله. هر افغان یې ولړزاوه، هر مور، حتی ماشومان یې ولړزول. هغه شخص چې د افغانستان تاریخ یې بدل کړی و، هغه جاپانی چې د افغانستان په لوی تاریخ کې خپل نوم ثبت کړ. ملګرو ډېر بد خبر لرو چې ټول افغانان ژاړي او اوس یې د لاسه څه نه کېږي. ملګرو د افغانستان جاپاني اصله سره څه وشول او څه یې کړي دي، ویډیو در سره تر اخره وګورئ ترڅو له اصلي حقیقت او رازه خبر شئ. درنو لیدونکو او مینوالو، السلام علیکم، وخت مو پخیر. د جاپاني موسسې مشر ډاکټر ناکامورا چې د ننګرهار د آبادۍ لپاره یې کلونه کار وکړ او دلته غیر خدمتونه یې ترسره کړي وو، د سختو ټپونو له امله خپل ژوند له لاسه ورکړ. پر ډاکټر ناکامورا نن سهار جلال آباد ښار کې برید شوی و چې د برید پر مهال هغه سخت ټپي شوی او 5 ملګري وژل شوي وو، خو ډاکټر ناکامورا د سختو ټپونو له امله ساه ورکړه. د ننګرهار والي ویان هم د هغه د مړینې خبر تایید کړی دی او ویلي دي چې د جاپاني موسسې مشر د سختو ټپونو له امله ساه ورکړه. ډاکټر ناکامورا چې د جاپان اوسیدونکی و او د افغانستان افتخاري هویت یې هم درلوده او هغه په ننګرهار کې ډېرې شړې سیمې آبادې کړې وې. پر ډاکټر ناکامورا نن سهار په جلال آباد کې شوی برید باندې هیوادوالو سخت خفګان ښکاره کړی و او دا یې د افغانستان د دښمنانو کار بللی و او د هغه د ښې روغتیا لپاره یې دعاګانې کولې. همداراز د ننګرهار والي شاه محمود میاخیل په خپل ویډیو کې ویلي و چې د ډاکټر ناکامورا وضعیت اوس ښه دی او د هغې درملنې لپاره په کابل ته ولېږل شي، خو بدبختانه چې هغه د سختو ټپونو له امله ساه ورکړه. ملګرو نن ډېره بدبخته ورځ ده او ټول افغانان افسوس کوي چې ولې داسې وشول او چا وکړ دا کار. افغانان په داسې حالت کې قرار لري چې نه پوهیږي دښمن یې څوک ده او دوست یې څوک ده. د ناکامورا مرګ د جاپانیانو سخت غبرګون راوپاروه او ډېر سخت غوسه دي چې ولې داسې وشول ورسره. درنو لیدونکو، که چیرې غواړئ چې هره ورځ له تازه او مهمو پیښو څخه ځان خبر کړئ نو زموږ چینل در سره ضرور سبسکرایب کړئ او ویډیو در سره حتما لایک کړئ.